ساينس د قرآن په رڼا کې داسې معلومات چې شاید تاسو چیرته نه وي لوستلي. ساینسي رازونه رښتیا څه دي؟ نړۍ کشف کړئ. نړۍ له موږ سره وڅارئ. د ډیسکوري چینل ګرانو لیدونکو، زه یم سمیع الله ابرار او تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. ګرانو لیدونکو، زمونږ کائنات 14 بلیونه او 80 میلیونه کاله پخواني او د ځمکې د پیدایښت 15 ارب یا بلیونه کاله تیر شوي دي. زمونږ کائناتو له یوې عظیمې چاودنې یعنې بیگ بانګ څخه منځته راغلل. له بیگ بانګ څخه وروسته په دې کائناتو کې 350 میلیونه لوی او 220 کوچني کهکشانونه پیدا شول. په هر کهکشان کې په میلیونونو او تریلیونونو د ځمکې څخه په څو چنده لویوالي سیارې موجودې دي. د کائناتو له بیگ بانګ څخه وروسته تر اوسه پورې خپل حرکت جاري ساتلی دی. دا به کوم ځای پورې روان وي او څومره لوی دي او په دې کې څومره رازونه پټ دي، د موږ انسانان د دومره پرمختللې ټکنالوژۍ په اساس صرف 4% پیژنو او د کائناتو 96% راز تر اوسه پورې زموږ له شعور څخه د باندې دی. دا 96% نامعلوم رازونه په 2 برخو ویشل شوي او په دې کې 46% رازونه هغه دي چې موږ په دې پوهیږو چې موږ په دې نه پوهیږو. ساینسدانان د 46% ته ډارک میټر وایي. دا ډارک میټر سوپر انرژي ده. زموږ لمر د دې انرژي په مقابل کې په صحرا کې د یوې ذرې برابر دی. ساینسدانانو د کائناتو باقي 96% نامعلومو رازونو په باره کې وایي چې موږ په دې پوهیږو چې موږ په دې نه پوهیږو. د دې کائناتو د پیژندلو لپاره دا ضروري ده چې موږ د دې په بنیاد پوه شو. موږ باید په دې پوه شو چې بیگ بانګ څه ډول او ولې وشو او د دې ډایرکټ خبره کوم ډول وه او څه وشول له کومه نه چې کائناتو ژوند پیدا کړو. د دې حقیقت د پیژندلو لپاره د انسان سره 2 لارې یا طریقې دي. لومړی طریقه چې موږ یو داسې ټایم ماشین جوړ یا اختراع کړو چې موږ 14 ارب او 80 میلیونه کاله وروسته بوځي، کله چې بیگ بانګ شوی وو او کائنات منځته راغلل. خو واضحه خبره ده چې دا ناممکنه ده. او دوهمه طریقه دا ده چې ساینسدانان په لابراتوار کې بیگ بانګ ترسره کړي او د کائناتو د پیدایښت ټول رازونه نړۍ ته وښایي. دا طریقه مشکله ده خو ناممکنه نه ده. څه نه څه ساینسدانانو په 1992 میلادي کال په دې باندې کار شروع کړو. د دې نادر کار د ترسره کولو لپاره یې مناسب ځای پیدا کړو. سویټزرلینډ او فرانس دواړو په ګډه لابراتوار جوړول پیل کړل. دا لابراتوار سرنګ یعنی تونل نومیږي. دا کار د 2 هیوادونو او 2000 ساینسدانانو له توان څخه وتلی ده. له دې نه وروسته د نړۍ 38 ملکونه، 108 پوهنتونونه او د فزیک 3000 پروفیسر په دې منصوبه کې شامل دي. ساینسدانانو لومړی برخه په ځمکه کې په 100 کیلومتره ژور د 80 کیلومتره په اوږدو یو تونل جوړ کړی چې په دې کې یې داسې مقناطیس خلاص کړی دی چې د نړۍ د جاذبې له قوې څخه په لکهاو درجې طاقتور دی. مقناطیس د دې میدان په منځ کې د اوسپنې 21 متره لوړه او 14,000 ټنه خونه یې جوړه کړه. دا خونه څومره وزن لري تاسو به د دې اندازه له ایفل ټاور څخه معلومه شي. په دې نړۍ کې تر ټولو دروند او د اوسپنې وزن ایفل ټاور دی چې 2300 ټنه وزن لري. د دې سورنګ دا خونه له ایفل ټاور څخه 10 چنده زیات وزن لري. د دې چمبر یوه برخه په پاکستان کې د هاوی میکانیکل کمپلیکس کې هم جوړه شوې ده او په دې باندې د پاکستان بیرغ رسم شوی دی. د ساینسدانانو په دې عمل باندې 40 کاله تیر شول. ګرانو لیدونکو، دا 40 کاله یو عجیب او غریب تاریخ دی او د دې نړۍ ملکونو په خپل منځ کې بې اتفاقي، مذهب، نسل او داسې نورو څخه صرف نظر کړی او په سورنګ باندې کار روان یا جاري ساتلی. دا شپه او ورځ په خپل کار کې مصروف دي او د ساینسدانانو د دې اتفاق په واسطه نوې اختراعګانې وشوې.
لکه انټرنیټ په سورنګ کې اختراع شو. د ساینسدانانو په خپل منځ کې د یو بل سره د رابطې او د معلوماتو د تبادلې مشکل مخې ته راغلل. د دې له امله د برتانیا یو ساینسدان چې د ټیم برنرز-لی په نامه سره یادېږي په 1999 میلادي کال انټرنیټ اختراع کړ او دا www یعنی ورلد ویب ویب په سورنګ کې پیدا شو او د دې په اساس ټوله نړۍ سره ونښلول شوه. سټي سکین او MRI د دې تجربې په اساس اختراع شو. په سورنګ کې اوس مهال داسې سیستم جوړیږي چې د ړندو لپاره به لید ممکن شي او یو داسې سوپر الټراساوند مارکیټ ته را روان دی چې د موجوده الټراساوند څخه په زرهاو زره بهتر وي. او صرف دا نه ده، او یو داسې سیستم به مخې ته راشي چې د یو هیواد برېښنا به ذخیره کولی شي او د تونل ګریډ کمپیوټر به ډېر ژر مارکیټ ته راشي. دا کمپیوټر د ټولې نړۍ ډاټا جمع کوي. ګرانو لیدونکو، دا ټولې اختراعګانې په سورنګ کې وشوې او د دې بنیادي کار ټولې اختراعګانې ذمهوار همدا ساینسدانان دي. د سورنګ ساینسدانان په دې تونل کې مختلف عناصر د رڼا په رفتار یعنی 1,80,000 مایل پر سیکنډ څخه په بیلیوناو ډېر تیز سپیډ باندې له یو بل سره ټکر کوي او بیا د تبدیلۍ مظاهره کوي. دا عناصر له اتوم بم څخه څو بیلیونه کوچني دي. دا د نړۍ په کوم مایکروسکوپ کې نه لیدل کیږي. ساینسدانانو په 2013 کې د تجربې په وخت کې یو داسې عنصر پیدا کړو چې د ټولو عناصرو ته توان ورپوره کولی شي. دا عنصر د ګارد پارټیکل په نامه سره یادېږي. د دې تجربې په اساس ساینسدانانو پیټر برګس او فرانک ویس انګلینډ ته نوبل جایزه هم ورکړه. دا انکشاف د نړۍ نن سبا تر ټولو عظیمه اختراع ده. د ساینسدانانو په فکر چې دا کائنات له یوې مادې څخه جوړ شوي او همدا ماده بیا په 2 برخو ویشل کیږي. په دې کې نیمه حصه غیر مادي ده او دا غیر مادي حصه زموږ په کائناتو کې د انرژي ذخیره ده. همدا خلک یعنی ساینسدانان د غیر مادي برخې ته انټي میټر وایي او دا انټي میټر پیدا کیږي او کائناتو ته انرژي ورکوي. د سورنګ ساینسدانانو څو میاشتې مخکې انټي میټر د 12 دقیقو لپاره کابو کړی و. دا خبره د کومې معجزې څخه کمه نه وه. که چېرته دا خلک انټي میټر د یوې اوږدې مودې لپاره په خپل اختیار کې راولي نو د ټولې نړۍ انرژي، برېښنا او داسې نور به یوازې په یو څو ثانیو کې پوره کړي. دې نړۍ ته به بیا د برېښنا او پټرولو ضرورت نه پیدا کیږي. دا سورنګ ډېر مشکل او قیمتي پروجیکټ دی او ساینسدانان دا مشکل کار د 15 کلونو راپدې خوا جاري ساتلی. دا لابراتوار د نړۍ په یو څو ملکونو کې وجود لري، په کوم کې چې پاکستان هم راځي او په دې کې د پاکستانیانو ډېر قدر کیږي. د دې د عزت دلیل ډاکټر عبدالسلام دی. د ډاکټر عبدالسلام تیوري په سورنګ کې د یو مهم کردار په ترسره کولو سره یعنی د عناصرو له یو بل سره ټکر کولو عمل اختراع ډاکټر عبدالسلام کړې وه. د ډاکټر عبدالسلام هغه ریکټر اوس هم په سورنګ کې په یوه برخه کې نصب ده، د کومې په خاطر یې چې نوبل جایزه واخیسته. د نړۍ ټول د فزیک ماهرین پوهیږي چې که چېرته ډاکټر عبدالسلام تیوري نوی وړاندې کړي او اگر که چېرته د دې تیورۍ د ثابتولو لپاره دا پلانټ نوی جوړ کړی، کیدای شي سورنګ نوی جوړ شوی او شاید د کائناتو د پیژندلو لپاره دا عمل به هم نوی پیل شوی. د دې ادارې لخوا د لابراتوار یو سړک د ډاکټر عبدالسلام په نامه نومولی دی. دا سړک د الفرد آینسټاین سړک سره نږدې دی او دا د هغه انسان ساینسي خدماتو اعتراف دی کوم چې بغیر د مذهبي تعصب څخه وتلي خپلې تیورۍ وړاندې کړي او د نوموړي ساینسدان له پاکستان څخه ځان منکر کړی و. په سورنګ کې اوس وخت کې 10,000 خلک کار کوي او په دې کې 3,000 ساینسدانان دي. د دې نړۍ تر ټولو لویه ساینسي تجربه ځای دی. دا تجربه ځای به کله ناکله دې راز ته ورسیږي د کوم په اساس چې الله جل جلاله دا کائنات پیدا کړي دي. دا راز په کومه ورځ چې ثابت شي، په دې ورځ به موږ ته د کائناتو ټول رازونو څخه پرده پورته شي او موږ به په هغه ورځ
د الله جل جلاله په قدرت پوه شو. سبا انشاءالله له بلې ویډیو سره حاضرېږم. د ویډیو د خوښېدو په صورت کې ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.